بسم الله الرحمن الرحیم د قربانی حکم صدا قربانی سکم دا واجب د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په نسبت دی او ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لس کاله مدینه منوره کې تیر کړل او لس کاله مسلسل قربانی وکړه او امت ته هم د دې تاکید وکړ د نور ائمه په نزدیک باندې او د صحابینو په نزدیک باندې سنت مؤکده ده قربانی په چا باندې واجب ده قربانی په هر عاقل بالغ مسلمان آزاد مقیم او صاحب نصاب چې 2.5 تولی سپینزر ولري یا 1.5 تولی سرزر ولري په د باندې قربانی واجب ده او یا کچرته دا سونه وسره نوي یا سپینزر وسره نوي او د سپینو زرو 2.5 تولو سپینو زرو قیمت برابر پیسې وسره وي لکه تقریبا هغه مونږه حساب کړی 1,50,000 روپۍ د پاسه دومره پیسې راځي چې هر چا سره دا موجود وي په هغه باندې قرباني واجب ده یا کدا ور سره نوی نور سامان د تجارت وسره وي چې هغه سامان د تجارت دومره قیمت ولري چې 1,50,000 روپۍ د دغه قیمت رسیږي نو بیا هم په د باندې قرباني واجب ده یا نور په کور کې داسې سامان ولري چې هغه د ضرورت اصلي نه زائد وي مطلب د ضرورت ورته نه وي او کور کې اسی پروت وي لکه مثال کے طور پر د یو کور د اوسېدلو یو بل کور وسره زیاتی وي یا ځمکه وسره زیاتی وي یا پلاټ وسره وي نو هغه د ضرورت نه زیات وي لہذا په دغه سړي باندې قرباني واجب ده او بل خبر ده چې قرباني د پاره په دغه مال باندې کال تیریدل ضروری نه دي کوم لکه څنګه چې په زکات کې په هغه چا باندې زکات فرض ده چې هغه 2.5 تولی سپینو زرو قیمت برابر مال ولري یا دینه زیات هغه باندې کال تیریدل ضروری دي دلته د قرباني د پاره کال تیریدل ضروری نه دي که یو سړی غریب وي او هغه د قرباني په ورځو کې مالدار شو دومره پیسې ورته راغله چې د پیسو قیمت څه کم ده 2.5 تولی سپینو زرو ته رسیده لہذا په د باندې قرباني واجب ده او د قرباني کوي